محترم عصمت الله افغانیار پوښتنه کوي موږ یو برنډه د سړک ته مخامخ جوړه کړې، نو کله چې موږ لمونځونه کوو خلک او موټران زموږ مخ ته تېرېږي، نو آیا دا خو به لمانځه ته کوم تاوان نه رسوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. دغه پوښتنه زه نو په تفصیل غواړم چې جواب یې کړم. اول که سړی راولاړ که څو هغه پام وکړي په داسې ځای کې چې مسجد مفتاب یې کول، دا دی مسجد یې وایي چې بر یې 80 ګزه وي، زموږ په ګزو 10 ګزه کېږي، شریک ګزو 80 ګزه، او یا بعض وایي 40 چې زموږ په ګز 20 ګزه کېږي. دغه کول مفتابهي دي چې زموږ هغه په ګزو 20 ګزه کېږي، دونه غټ. دا یو. دوهم سارا ده. دریم سرای دی چې سرای هم تر 20 متره پورې غټ. په دغسې ځایو کې سوتره به سړی دروي. سوتره هغه نیم ګز ده زموږ په ګزو، او نوره غټه 4 څونه، او ګوته څونه به وي هغه راولاړ که شو نو یوه ګوته اندازه به پلنی. خو بعض علما وایي چې که سره بل نه دی روا، بعض وایي روا دی. په یلاو سنن کې ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه د دې تطبیق کړی که چیرې پیدا کېدله نو پروا نه کوي، د ګوتې په اندازه د پنډې که نه پیدا کېدل نري هم کافي ده. او که چیرې راولاړ شو او دا به دغه سوتره به هم دروي، هغه دونه قدر نږدې چې سجده ورته کولی شي. او لا دا دی چې رسته بغل ته ودرېږي، د رسته د سترګې پر برابر خو که سیده ودرېږي هم پروا نه کوي. او بله خبره دا ده چې دغه یږدي بیا نه درېږي بیا، او که چیرې دا ټینګ ځای ونه درېدله نو بیا کې کښېږدي هم پروا نه کوي. او که سوتره نه وه خط یې وکاږي، خط یې وکاږي. دا هم په حدیث کې راځي که څه هم د نږدې څه خو معلومېږي که څه هم د لرې څه نه، نو هغه به څنګه درېږي، څنګه بیا کاږي، سیده بیا کاږي، که د هلال د سپوږمۍ په رقم بیا کاږي، که څنګه. اصح دا دی چې یا ته چې له کاره ودرېږې سایه یې څنګه ځي سیده، نو خط یې هم سیده کاږي، سیده دې د سترګو څخه سیده وکاږي. دا یې بله، دا خو خپله سوتره ده. لیکن سوتره درول مستحب دي او که سوتره درول واجب دي. اصح مطابق کول دا دی سوتره درول سنت دي، مقابل مکروه تنزیهي دي. که چا نه ودرول مکروه تنزیهي، لیکن خو یوه خبره ډېره پکار دا سوتره که امام ودرول د ټولو مقتدیانو هم سوتره ده، که څه صفونه اخواته و دې خواته تېر شوي، بیا د سوترې واخواته یا د سجدې و د ده په مابین کې تېرېدل ناروا دي، دې خواته نه دي ناروا. لیکن اوس واورئ دا خبره ډېره ضروري ده، ډېره لازمي ده. که چیرې راولاړ شو دا سړی چې بیا تېرېږي څنګه دی، سبحان الله، دا سخته ګناه ده، سخته ګناه ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث راځي، وایي که سړی خبر وایي په دغه باندې چې زه د دې مسولي د لمونځ کوونکي تر مخه تېر شم دا څونه ګناه ده. لیکن که دی درېدلی وایي 40 لا به دی درېدلی وایي که 40 وایي 40 یې نه کړه ذکر چې ساعتونه دي، ورځې دي، شپې دي، میاشتې دي. لیکن خو په بل حدیث کې د نبي صلی الله علیه وسلم راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که دی خبر وایي چې څونه ګناه ده 100 کاله به درېدلی وایي، نو معلومه ده چې 40 هم کلونه دي چې دغه قدر دی درېدلی وایي، دغه سخته ګناه ده. اوس نو پام وکړئ. نو سوتره خو ماته مستحبه شو، خو دی عقل لري زما تر مخه دې نه تېرېږي، نه دې تېرېږي، که دی تېر شو دغه ګناه ده. زموږ په مسجد کې مخ ته تېرېږي، سپین ږیری سړی وي مخ ته تېرېږي، هغه راولاړ شو څونه غټه خبره ده ورته پام یې نه وي ودې ځای ته. او دغه بیا بیخي دغه بعضې خلک بیا دا چمونه کوي چې راشي نفل دی نفل کوي، هغه بل ولاړې دغه شاته دی ولاړې بیا مخ ته نه اوړي چې ولاړ شي، هغه مو دغه ته مجبوره کړي. اوس یو بلې خبرې ته ګورئ، خو دا هلته دې څه معلومه ده شوله چې دا واجب دي چې دی به نه تېرېږي، که تېرېدی مکروه تعلیمي دی. خو که سړی بیا پر داسې ځای ودرېدی چې هغه نور خلک مجبوران وو چې تېرېدل، دی پر دا ځای ودرېد سوتره ونه درول، بیا دی هم ګناهکار. نو سوتره د هغسې په عام ځای کې مستحبه وه. لیکن که چیرې یقیني دا وه چې دا خلک مجبور دي لکه لارې ته مخامخ دی ودرېدی، هغه یقیني تېرېدل، نو بیا راولاړ شوله، هغه خواران مجبوره دي، ده ورته مجبوره کړل چې هغه به تېرېږي. نو په داسې وخت کې بیا هغه خپله څوک دی، بیا ودې ځای ته پام وکړي، بیا وده ته مکروه کار دی، مکروه تعلیمي کار دی، دی په ګناهکاره کېږي چې هغه سړی داسې ځای ورته دغه کړي چې هغه سړی مجبورن و دغه ځای ته څوک کېږي هغه تېرېږي. دا خبره به انشاءالله په ګردو باندې ستا خلاصوي. نو که څه شي د دوکان مخ ته هغه ته شي دا د سرای و مخ ته د دوکان و مخ ته د یو چا هغه پر داسې ځای باندې ودرېږي چې لارې ته مخامخ یې سوتره ونه دروي، او لیکن او راولاړ چې خلک هم مجبورن تېرېږي، نو بیا په ګناهکاره دی. او ګوره که سوتره نه وه په سارا کې سړی ولاړ و 3 ګزه اخواته رایق هغه 2 ټوک 13 صفحه، او دغه باره یو ځای د استثناء خبره هم درته کومه،
هغه په کوم خبرو به ان شاء الله سره خلاص یو په مکه مکرمه کې هغه پروا نه کوي د مکې مکرمې په مکه مکرمه کې که طواف کوي که دغه سي د سړي تر مخه چې تېرېږي پروا نه کوي. دا باررایق دوم ټکي 10مه صفحه هم او دغه رقم هندیه جلد اول 115مه صفحه او دغه یلاو سنن 5م ټک 80مه صفحه هغه 88مه تر 80مه صفحې پورې او دا دوری مختار جلد اول د 401مه صفحه هم نو دغه ان شاء الله نوبل معرف السنن 3م ټک 353مه صفحه او انعام الباری 3م ټک 208مه صفحه والله